سلامونه او نیکی هیلي دا کلام غږ چینل ته ښه راغلاست. دا د دوزخ څخه یو سړی ناول ده چې ژباړن یې خواجه صیب او زه احساس یې تاسو ته وړاندې کوم. کله چې آسیې د شپې په تیاره کې روان و، فکرونه یې د خان سلطان په شاوخوا راټول و. هغه ښکلې تورسترګې نجلۍ چې بالخاش پرې زړه بایللی و. خان سلطان د اترار له ښکلو نجونو څخه شمیرل کېده. همغه شپه بالخاش له احمد اکسو سره د خان سلطان کور ته تللی و، تر څو تر ماموریت مخکې ترې خدای پاماني واخلي. کله چې نجلۍ د بالخاش ماموریت خبره واورېده، ژوره خفه شوه. بالخاش هغه په خپلو قوي لاسونو کې کلکه ونیوله، په غومبرو یې ښکل کړه او داسې حال کې چې د هغې اوښکې په خپلو ګوتو پاکولې دلداري ورکوله چې ډېر ژر به د ارزښتناکو ډالیو سره د مغولستان څخه راواپس کیږي او دا به خپل کور ته بیایي. خان سلطان چې د سر د هغه په سینه کې ښودلی و او ژړلې، ناڅاپه یې خپل ځان د بالخاش له غېږې آزاد کړ. بې له دې چې څه ووایي، تیزه بیرته کور ته ننوتله. بالخاش همداسې ولاړ شو او په تیاره کې د هغه د تلو لارې ته کتل. ښاغلیه، بیړه وکړئ، د ښار د دروازې د بندېدو وخت رانږدې دی. د احمد اکسو غږ و چې څو ګامه وړاندې ولاړ و او دواړه د خدای پامانۍ صحنه کتله. بالخاش د داسې حال کې چې د خپګان څخه یې تندی تریو شوی و، د احمد پر لور لاړ، پر اس سپور شو او د اس واګۍ لاس کې واخیسته او بې له ځنډه د ښار د دروازو خواته روان شو. احمد هم ورپسې خپل اس ځغلولو. بالخاش اوس که څه هم د دښتې په تپه تیاره کې روان و، خو فکر یې لا هم په اترار او د خپلې محبوبې کور کې و. د هغې د سترګو اوښکې چې د څراغ په رڼا کې لیدلې وې، لا هم د ده په سترګو کې مجسمې وې. هغه احساس کاوه چې له خان سلطان پرته ژوند نشي کولی او روح یې د دوو سترګو جنۍ په جال کې ګیر پاتې. بالخاش له مجبوریت څخه دا دنده په غاړه اخیستې وه، د غیر خان له ویرې چې یو ظالم او بې رحمه سړی و چې خپل له خبرې څخه نه اورېده. بالخاش اراده درلوده چې په هر قیمت کېږي د لمر له ختلو مخکې کاروان ته ورسیږي. نو بې له دې چې د احمد اکسو خبرو ته غوږ ونیسي، خپل اس یې په یوه نفس ځغلولو. احمد خپله چوپتیا ماته کړه او ویل: قربان، که اجازه راکړې په راتلونکي منزل کې به لږ استراحت وکړو. اسونه ستړي دي او ویره ده چې له پښو ونه لویږي. زما اس ډېر ستړی شوی و، له ډېره وخته په لاره یو. 2 منزلونه مو تر شا پرېښي دي. بالخاش لږ سوچ وکړ او اسونو ته دمه ورنه کړي، نو د هغه د مړینې خطر حتمي دی. په دروند اواز یې وویل: زه نه پوهېږم ته ولې دومره ټینګار کوې چې دمه وکړو. سمه ده، ځان تیار کړه چې په راتلونکي منزل کې استراحت وکړو. احمد چې د بالخاش تر څنګ یې اس ځغلولو، ویل: د دې غونډۍ شاته زموږ د لارې پر سر یو کوچنی ښارګوټی دی چې د سړک ښي اړخ ته موقعیت لري. هلته زموږ او د اسونو لپاره استراحت لپاره مناسب ځای دی.